یو ګایس په دې هله چې ټول جوړ او روغ وئ هیله مند یم چې ټول خپل فامیل سره خپل کورنۍ سره خپل ملګرو دوستانو یعنې د فامیل اعضاو سره په خوشحالۍ سره مو ورځې شپې تېرې کړې وي او د استقلال ورځې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم په دې هیله چې په افغانستان کې همدغسې امن او سوکالي تر همیشه وي او تر څو وکولی شو چې په ارام مغز په ارام دماغ په ارام ذهن سره موږ خپل افغانستان کې ژوند وکړو او د ناامنیتي او د بېوزلي او د بې اقتصادي څخه نور په امان کې پاتې شو. نو ملګرو نن ورځ د هغه ویډیو د اروپایي هیوادونو نه څنګه تاسو کولی شو چې کاناډا ته راشئ یو داسې لنډ غونته ویډیو دی. البته زه تاسو ته هغه راهنمایي کوم د ګوګل په واسطه. زه کوم قوچاق لاره زه چاته نه ورښیم چې دغه قوچاقي لاره دی ولې د ګوګل د هغه د ماپ په ذریعه زه تاسو ته وایم چې اول به کوم ځای ته لاړ شئ بیا به کوم ځای ته لاړ شئ بیا به کوم ځای ته لاړ شئ تر څو تاسو کاناډا ته ورسېږئ. دا یوازې اروپا هیوادو لپاره نه دی. د اروپایي هیوادونه چې راځي هغه ځای ته دا د اروپا په مربوط کېږي او برازیل ته چې رسېږي بیا کولی شي چې افغانستان خلک پاکستان خلک ټول وګوري مشکل نه لري. نو ورځو دغه ویډیو ګورو تر پایه ملتیا وکړئ. که چېرې مو چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کومنټ کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو تاسو خپل چینل مخ ته لاړ شئ او زه وکولی شم چې ډېر ښایسته معلومات تاسو وړاندې کړم. دا ویډیو د فرانسې څخه څنګه تاسو کولی شئ چې مثلا هغه ته راشئ کاناډا ته راشئ. دغه نقشه دی دا مکمل نقشه دی. ګورئ هیوادونه دي موروکو سپین. موږ تاسې فرانس پیدا کوو. فرانسه جرمني مکمل اروپایي هیوادونه چې دي مکمل د اروپایي هیوادو څخه تاسو څنګه کولی شئ چې کاناډا ته راشئ. ډېر اکثریت خلک فرانس نه راځي. فرانسې څخه اکثریت خلک کاناډا ته راځي. نو ګورئ ښه د نقشه چې ګورئ که نه په دې نقشه کې تاسې به د فرانسه دی فرانسې نه به تاسې راځئ دغه خلیج ته دغه اوبو ځای ته به نږدې کېږو. د اوبو ځای ته کوم بارډر ته به ځان رسوئ هغه بارډر ته به ځان رسوئ که نه چې د دې بارډر څخه تاسو انتقالوي کوم ځای ته درېږه زه اوس تاسو په نقشې مو پوه کړم. تاسې انتقالوي فرینچ ګویانا. دغه ګورئ فرینچ ګویانا دا مکمل نقشې کې چې القطاو دی دغه دی فرینچ ګویانا. زه یې به درته زوم کوم. دغه دی فرینچ ګویانا. فرانسې څخه د فرینچ ګویانا ته د کشتۍ په ذریعه دلته راځي ځکه چې دلته فکر کوم چې فرانسوي ژبې باندې دوی خبرې کوي او تاسو کولی شئ چې دلته چکر لپاره راشئ په هغه کې په کشتۍ کې خپل پاسپورټ ته ټکټ اخلئ کېدای شي زمیني ټکټ واخلئ هوایي ټکټ هم نه ځکه چې په اوبو کې راځئ هم چکر کېږي همداسې راځئ. ګویانا ته چې تاسو ورسېدلی د ګویانا څنګ ته بل هیواد سورینام په نوم سورینام ته به تاسې راځئ. ګورئ کوشش کوئ چې هغه لیاره ځان ته پیدا کړئ چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وچه لیاره ډېره لري. په دې منځ کې اوبه شته مثلا دغه شنه چې تاسو ګورئ دا مکمل اوبه دي. د اوبو دغه سیند دی یو شی بل شی دغه اوبو نه تاسې تېرېږئ ځکه چې د اوبو لرې لږه خطرناکه وي لږ زره مشکلات پیدا کوي. صحیح. نو بیا هغه د ګویانا نه ګیانا ته به تاسې راځئ مثلا سورینام نه ګیانا ته راځئ. بیا داسې تابعېږي ګوره سټریټ را نه شي که نه ځکه که چېرې مستقیم راغلی تاسو ته حتما مشکلات پیدا کېږي. دلته بیا وینزویلا ته راځئ. وینزویلا په نوم دلته یو بل هیواد دی. یوازې ګورئ زه یوازې راهنمایي کوم. زه کوم قوچاقبر نه یم زه کوم خلافکار نه یم چې زه تاسو سره هغه وکړم مثلا لیار در وښیم چې څه رقم ته مثلا یعنې تاسې په قوچاق راشئ. نه دا قوچاق نه دی یوازې د ګوګل له هغه نه له نقشې څخه زه تاسو ته معلومات درکوم بس خلاص. بیا
وینزویلا ته چې راغلی تاسې به راځئ کولمبیا ته. ښه کولمبیا چې دی د کولمبیا سیمه چې دی ډېره غټه سیمه دی. ښه دا یوازې د اروپا خلکو لپاره نه دی، دا کولی شي چې د افغانستان هم جنان خلک دلته راشي، مشکل نه لري. بیا تاسې راځئ مثلا کولمبیا ته. کولمبیا ته چې راغلی مکمل داسې نری دره دی، یو څو هیوادونه په دغه نرۍ دره کې اوسېږي، ډېر کوچني کوچني هیوادونه دي. نو تاسې به دلته بیا راځئ. سر مو خلاص شو. ښه نو بیا تاسو راځئ پاناما ته. پاناما چې د ډېر یو خطرناک هېواد دی چې دلته ډېر باید کوشش وکړئ چې هغه نشي مثلا ډېر معتادانه باید تاسې مخکې لاړ شئ. سر مو خلاص شو. معتادانه یعنې تاسو سره باید موبایل، 2 موبایلونه او پاور بانک دغه باید خامخا در سره وي. پیسې باید ډېرې ونه ساتئ. چې کوم هېواد ته ځئ یو چا سره کنکشن ونیسئ تر څو تاسو ته پیسې در ولېږي په کوم ځای کې چې وي سرینه له طریقه. تاسې بیا هغې نه راځئ هغه ته مثلا پاناما دی، بیا کوسکاریکا دی، بیا نیکراګوا دی. داسې به هم داسې راځئ دلته مکمل د غرونو لیارې دی، دشتونه دي، یو شی بل شی دغه لیارې دي. سر مو خلاص شو. چې کله په دې دره چې تاسې ووختلی تاسې کولی شئ ګوره ښه د اوبو په لیاره داسې راتاو شئ مکسیکو ته. څو لیارې لري؟ یوه لیاره نه لري چې یوه لیاره ولري، څو لیارې لري. بیا تاسې راځئ مکسیکو ته. مکسیکو ته چې ورسېدل دلته د مکسیکو بارډر دی. ګورئ دلته یوه نقطې ته باید تاسې متوجه اوسئ چې مکسیکو ته راورسېدلی که نه. مکسیکو کې خپل هغه د اروپایي اسنادونه مکمل یو ځای کې کېږدئ، هغه افغاني کوم پاسپورټ چې لرئ، تذکره چې لرئ، هغه مکمل پولیس چې تاسو ښکاره کوي تاسو پرېږدي چې مثلا تاسو لاړ شئ که چېرې کومه بله لیاره پیدا نه شوه. نو فکر کوم چې کالیفورنیا ته تاسو د مکسیکو نه کالیفورنیا ته تاسو راځئ. کالیفورنیا ته چې راغلی تاسو بیا راځئ امریکا به پاس کوئ. دلته د کاناډا او امریکا ترمنځ یوه لیاره دی، د هغه په نوم مثلا د څه نومېږي د یو اسټیټ دی، د هغه په نوم څه شو، او مای ګاډ سټیلا دی که څه بله سټیټ دی که نه، سټیلا په نوم یو سټیټ دی. تاسو به هلته راځئ ځکه چې د هغې په منځ د هغې سره بارډر چې دی دغه سټیلا دی که سټیلا دی، سټیلا دغسې یو نوم دی. د هغې هغه د ونکوور سره نږدې دی. ونکوور چې دی د هغه په مربوط کېږي، د کاناډا په مربوط کېږي. هلته یو پارک دی. کوشش وکړئ، ډېر کوشش وکړئ چې هغه پارک سره چې ننوتلی که نه، پارک ته چې ننوتلی ډېر معتادانه باید تاسې مخکې لاړ شئ ځکه چې هر خواته پولیس خبر شوي دي چې خلک د دې ځای نه دلته راوړي. سر مو خلاص شو. بیا ونکوور ته چې داخل شئ نور خپله پوهېږي، کار مو پوهېږي چې کوم ځای ته ځئ هغه تاسو خپله خوښه دي. زه دغه لیاره چاته نه هغه کومه مثلا چاته نه مثلا هدایت کوم چې په دې لیاره راشي ځکه چې دا مکمل خطرناکې لیارې دي. یوازې د نقشې په ذریعه ما تاسو ته د معلومات در وښیلو تر څو تاسې پوه شئ. دا ویډیو جوړوم زه یوټیوب کې اچوم، صدقه مې شمه زه یوټیوب کې اچوم، په یوټیوب کې بیا تاسې وګورئ. همدا اوس چې ما جوړ کړم همدا اوس اپلوډ کوم په یوټیوب کې تاسې کتلی شئ. که چېرې ما یوټیوب ادرس نه وي در سره، دریم ویډیو وګورئ، یوټیوب پیدا کولی شئ. هغه د سیاټل په نوم د هغه ایالت. دا نومونه هم لږ ذره سخت دی، خو خیر ما درک کې مشکل نه لري ځکه چې نومونه هم لږ ذره سخت دي، نشو کولی. موږ انګلیسي موږ مورنۍ ژبه نه دی، صحیح دی. نو تاسې کولی شئ چې په دې لیاره راشئ. کوشش وکړئ چې ونکوور کې پاتې نه شئ، بل ایالت ته لاړ شئ چې کله ورسېدلی، یا ایدمنټون ته، یو ځای ته بل ځای ته، دغه ځای ته لاړ شئ. نو مننه، ژوندي اوسئ. دغه و د نننۍ ورځې ویډیو. ځکه چې تاسو خواهشات ډېر و، تر بله ویډیو په خدای سپارم. ښه وخت، ښه شېبې ولرئ.